الرحمن الرحیم. زمونږ نن دوهم بحث دی. دوهم بحث هم د افغانستان د مدنیتونو په څلور لارو باندې بحث دی او د دې نه مخکې چې یو شی و چې ملګرو ویل چې زه استاد باید معرفي کړي، نو نوابي صاحب به استاد معرفي کړي او د استاد د معرفي نه وروسته د نوابي صاحب د خبرو نه وروسته که څوک په تیر بحث باندې چاته پوښتنه وه هغه پوښتنې به واخلو یو ځل ټولې، بیا به استاد په هغو باندې لنډ تبصره لري، بیا به د استاد د تبصرې نه وروسته به خپل بحث ته داخل شي. کله چې دا بحث یې راټول کړله بیا موږ کولی شو بحث کې پوښتنې ولرو، څوک خپله یو لنډ تبصره لري هغه تبصره به ووایو او بیا به یې راټول کړو، بیا بل بحث لپاره په بله ورځ په همدغې 4 بجو باندې لږ څه غلط شوې وه بله شنبې بیا په 4 بجو باندې موږ بله بحث ته نوځو. نو نوابي د کوم خواست 4 بجې؟ د واشنگټن وخت استاد د تا وخت دا سره صحیح کوو دا سره وبکر موږ ټایم باندې صحیح نه وو پوه شوي او اوس شپږ 6:30 in the morning here. Yeah, not هغه دی. نوابي صاحب مهرباني. سلامونه او درناوی قدرمنو ملګرو او خوشاله یم چې قدرمن ډاکټر صاحب خالدي هم له موږ سره ده او دا ویاړ ځای ده چې حداقل د ډاکټر صاحب خالدي هغه معلومات زه لرم او د ویاړ ځای ده چې من حیث د استاد پاتې شوی ده ماته. زه ډاکټر صاحب خالدي څنګه چې هغه بیوګرافي په دري ژبه کې ده او ډاکټر صاحب خالدي هم زموږ ویاړ ده چې په دواړو ژبو باندې ډېر ښه تسلط لري، نو په دري ژبه ده. ملګرو دوستان ته او خالدي صاحب هم چې په هر ژبه کې راحت وي که دا موضوع بحث کی ملګری دوستان د دواړو ژبو نه ډېر راحت مستفید کېدای شي. دکتر نور احمد خالدی در سال 1328 هجری شمسی یعنی 1950 عیسوی افغانستان متولد گردیده. موصف تعلیمات دوره ابتدایی را در مکتب سید جمال الدین افغان شهر کابل تکمیل نموده و در سال 1967 از لیسه حبیبه شهر کابل فارغ التحصیل شد. همصنفی رئیس جمهور محمد اشرف غنی هست. موصف در سال 1972 دیپلم لیسانس خود را در رشته اقتصاد ملی پوهنتون کابل از دست محمد موسی شفیق صدراعظم وقت دریافت نمود. دیپلم ماستری خود را در علوم نفوس در سال 1984 از انستیتوت بین المللی نفوس شهر بمبئی با تعقیب آن در سال 1990 درجه دکترای خود را در همین رشته از پوهنتون ملی استرالیا به دست آورد. نور احمد خالدی برای 12 سال در دولت افغانستان در وزارت پلان اداری مرکز احصایی و وزارت صحت عامه در کابل ایفای وظیفه گردیده است. موصف در سال 1985 عیسوی نظر به شرایط نامساعد سیاسی و امنیتی با فامیل از افغانستان خارج شده و به هند رفت و از آنجا در سال 1986 به استرالیا مهاجرت نمود. دکتر خالدی از سال 1989 تا سال 2014 برای 25 سال در مقامات مختلف و مسئول در حکومت فدرال استرالیا و حکومت‌های ایالتی نیو ساوث ویلز کوینزلند ایفای وظیفه گردیده است. از آنجا برای مدت هم وظیفه سرمشاور در دپارتمنت صدراعظم و کابینه حکومت استرالیا نیز شامل می باشد. جهان سپاس. خالدی صاحب بیانن صحبت ها زیاد است، اگر من چیز کم گفته باشم تشکر. نوابی صاحب جهان سپاس. نوابي صاحب که د یو څو پوښتنې راواخلې لنډې د خلکو چې تیر بحث که چا سره پوښتنه وي یورې به پوښتنې ټولو راواخلو، بیا به استاد یورې ځواب ورکړي ټولو ته. که بیا یوه پوښتنې ته ځواب ورکوي بیا به یو ډیالوګ و ډېر وخت به ونیسي. زه چې بیا نوي بحث ته ځم داخل. که مو اجازه وي زه به د قدرمن خالدي صاحب هغه مقدمه به خالدي صاحب شروع کړي چې موضوع بحث څه شی ده، بیا به د ملګرو په ذهن کې به سوال خطور وکړي، بیا به همداسې دوه سوالونه له 3 سواله به یو ځای واخلو چې بیا وشي کولی خالدي صاحب جواب ورکړي. خالدي صاحب اگر نظر شما چنین باشه. نه اول خو د مخکنی لکچر او د بحث موضوع و
چې هغه د افغانستان د معاصر تاریخ آغاز و چې د مون خبرې وکړې پر میرویس نیکه، احمدشاه بابا او د افغان دولت د افغانستان مستقل او خپلواک دولت د جوړېدو په هکله په 1909 کال کې که چون مخکې هفته ډېر وخت پاتې نه و، بعضې سوالونه پاتې شول که اوس اول څوک بعضې سوالونه په هماغه باره کې لري، هغه دا سوالونه ټول ماته په لنډه توګه وویل، زه یې دلته یاداشوم او د هغوی باندې به یو لاندې تبصرې وکړم. پس د هغې نه د خپل نننۍ صحبت باندې شروع وکړم چې هغه به په دري ژبه وي او هغه د افغانستان د خلکو په باره کې دی، ځکه چې ډېر خلک د افغانستان خلکو په باره کې ډېر معلومات نه لري. او پس د لکچر نه به تاسو وخت ولرئ چې سوالونه په دې نوې موضوع باندې مطرح کړئ. مهرباني. سمه ده ډاکټر صاحب، خیر داسې کار به وکړو چې زه تیر باس کې متاسفانه نه وم، ملګري دوستان که څو سوالونه لري خپل مایک به وخورئ، هغه د سوالونه به واخلو. ته به یو درې سواله به واخلو تیر باسته سنوټ کا استاد بیا هغه ما به ورته استاد ته ځواب کوم. مهرباني. نو پیغام چې د هر چا په تیر باس باندې سوال لري. سمه ده، بس منتظره به یو چې څوک مایک خوځوي. یو یادوري کوم چې د تیر باس د لینک برسره موږ اچولای دی په یوټیوب کې پروت دی او د دې باس هم ثبتېږي، دا به په یوټیوب کې بیا پروت وي. هر باس چې موږ تاریخي کوو د هر چا سره هغه موږ ثبتوو بیا یوټیوب ته پورته کوو. قدرمن خپلوان صاحب مهرباني. سلامونه او درنښت د ګروپ ټولو ګډونوالو ته. زما پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی نوم د چا په حاکمیت کې او په کومه سنه کې وټاکل شو؟ بل سوال. خوشحال صاحب مهرباني. قدرمن خوشحال صاحب مهرباني. مهرباني. زه خاصه پوښتنه لرم په بل بحث کې داسې د پښتنو د تاجکو د ډي ان اې د مشابهت خبره وه، بیا بعضې وخت چې د افغانانو خصوصا د پښتنو هغه شوي دي ډي ان اې شوي، هغه د نورو خلکو سره هم ډېر مشابهت لري ډي ان اې. په دې کې مې موکل ډېر هغه ورکړي یو څه تشریح ورکړي. استاد ورته خاص خبر مهرباني. قدرمن منصف صاحب مهرباني. سلامونه مې تاسو ټول ته، محترم استاد خالدي صاحب او تاسو ټول ورونو خویندو ته. خالدي صاحب پوښتنه مې دا ده چې ایران د افغانستان سره په تاریخي لحاظ غیر د هلمند د اوبو نه چې د هغې په سر باندې یو جنجال د موسی شفیق په وخت کې په 1951 کال کې حل شو، ایران د افغانستان سره په کومو مسایلو کې اختلاف لري؟ دا یو موضوع. بل دا چې احمد شاه بابا د نادر شاه په مړینه کې د جنازه یې ډېر په احترام باندې ایران ته ورسوله، مګر داسې چې معلومیږي د ایران د خلکو ذهنیت د افغانستان د خلکو مورد منفي دی. په دغه حساب که تاسې لږ معلومات ورکړئ. نو وبخښه، د چا جنازه؟ د نادر شاه نادر افشار دې د بخنه و نادر افشار قاجار نادر افشار. اوکې پوه شوم. اوکې همدا سوالونه دي؟ یاره استاد همدغه سوالونه دي، همدغه سوالونه دي، نور به د تیر بس سوالونه نه اخلو. بیا به استاده سوالونه تشریح نه وروسته به خپل موضوع ته ننوځي، بیا به د موضوع نه وروسته و بیا د نوې موضوع باندې سوالونه واخلو. صحیح، سمه ده. ډیره مننه د ټولو نه، خپلواک صاحب، خوشحال صاحب، منصف صاحب. د لومړي سوال د خپلواک صاحب د افغانستان اوسنی نوم کوم وخت او د چا لخوا؟ د افغانستان نوم په تدریج سره په طبیعي توګه په افغانستان باندې شهرت موندلی ده. دا چا
دا نوم نه دی ایښی. ما په پخواني بحث کې وویل چې په هغه وخت چې تیمورشاه پاچا و په 1982 کال کې د لومړي ځل لپاره یو انګلیسي جهانگرد که جهانگرد و که د ایست انډیا کمپنی جاسوس و whatever د بنگال نه لندن ته لاړو د کاروان د شمالي هند ته لاړو، هلته د هغې نه کشمیر ته لاړو. کشمیر کې هغه وخت کې د افغانستان والی قدرت کې و، دی نوم اخلي او وایي چې دغلته لاړو. لیکي چې ډېر ځینې خلک ترې خوشحال نه وو، بیا هغه لاړو لاهور ته. دا ټول د اوښانو په شا ده او د یو قافلې په اساس د پېښور نه راځي کابل ته. کابل کې څو میاشتې پاتې کېږي او دلته وایي چې زه د افغانستان د دولت مرکز ته راغلی. په خپل کتاب کې دا کتاب د خپل خاطرات چاپوي، په بعد د دې نه چې لندن ته ورسېدو دا لیکي او دا کتاب بیا یو 20 کاله مخکې پس ته چاپېږي، مګر دا لیکنې چې دي دا د 1982 کال دی. هغه وخت کې چې تیمورشاه پاچا و د لیکي چې زه کابل کې یم، دا تیمورشاه پاچا دی، یو مقتدر پاچا دی او د افغانستان دولت په باره کې خبرې کوي. د دې د کتاب نوم دی A Journey from Bengal to North India, Afghanistan, Persia, Russia and to London. دا نوم دی. د افغانستان نوم د کتاب په تایتل کې موجود دی. دا کتاب ما سره شته، تاسو ټول کولی چې دا واخلئ په امازون نه په ډېر اسانۍ توګه. 2 جلده دي، ډېر ښه کتاب دی او د دې کتاب په هره صفحه کې نه وي، په هره 2-3 صفحو بعد د افغانستان نوم راځي. په دې کتاب کې د افغانستان د جغرافیې، د افغانستان د خلکو، د افغانستان د پیداوارو هر شي باندې خبرې کوي. دا اول واری چې دا په لیک کې راغلی همدغه سند دی چې دا بعضې مخالف خلک داسې خلکو ته وایي، یو یې هم هماغه مجیب الرحمن رحیمي و د عبدالله وایان چې یو 15 کاله مخکې ویلی و چې دا نوم اول واری د مونستوارت الیفنسټن لخوا د دې په خپل کتاب کې چې نوم یې د گزارش سلطنت کابل په دې کې لیکل شوی دی او هغه معرفي کړی دی. نه، مونستوارت الیفنسټن 20 کاله بعد د جورج فورستر نه کابل پېښور ته لاړ، هلته یې د شاه شجاع سره وکتل او بیا دې سره یو 200 کسیز هیئت و چې دوی افغانستان ته راغی او ډېر زه په دې نننۍ کتاب کې لکچر کې هغه باندې به خبرې کوم پس ته دی. یعنې 20 کاله مخکې د الیفنسټن نه دا جورج فورستر چې ما مخکې وویل دی کابل ته راغی او د تیمورشاه په وخت بیا د هرات ته ځي او هرات کې دا وایي چې دا د پښتنو حکومت چې په هرات کې دی د فارس د شیعانو سره ډېر ښه روابط کوي، ډېر ښه، اگر چې دا فارس شیعګان دا پښتانه د مسلمانانو په حیث هم نه بولي مګر دوی ډېر ورته پاملرنه کوي. یعنی په دې کتاب کې ډېر بله موضوع چې ډېر با اهمیت موضوع چې ده، ما پرون شپه دا کلپ لیدو چې په طلوع تلویزیون کې یو وخت کې دا یو نفرو دا په سویدن کې لکه چې اوسیږي رسول رهین وایل چې دا د برټش انډیا په قراردادونو کې چې نور خلکو چې ایران نورو سره وکړه دا نوم د افغانستان هلته د انګلیسانو لخوا په افغانستان پرېښودل شوي. دا خبره سمه خبره نه ده. په لومړي ځل دپاره چې انګلیسانو په خپلو قراردادونو کې نوم د افغانستان ولیکو، هغه په
1915 کال کې دی چې هغه نه وبخه هغه په 1815 کال کې دی چې د فارس او د انګلیس په قرارداد کې لیکل شوی دی مګر د هغې نه مخکې د احمدشاه د زوی زمانشاه صدراعظم او د فارس د قاجاری دولت د صدراعظم چې نوم ابراهیم و د دوی ترمنځ لیکونه تبادله شوي دي دا لیکونه په کتاب د فرهنگ میر غلام محمد میر محمد صدیق فرهنگ په کتاب کې چې افغانستان در 500 سال اخیر است در 5 قرن اخیر است په هغې کې موجود په دې لیکو کې هغه وخت کې جنګ و د فارسیانو لخوا زمانشاه په مقابل کې او دوی فارس غوښتل چې هرات ونیسي او د زمانشاه ورور ته یې ورکړي دلته په دې مکتوب کې راغلی د افغانستان نوم د دولت افغانستان نوم راغلی چې د ایران صدراعظم دې ته لیکي په دې رسمي مکتوب کې لیکي چې موږ د افغانستان حکومت سره کوم جګړه نه لرو موږ جست غواړو چې دغه ښار د هرات چې دی دا د پادشاه ورور ته په لاس کې ورکړو چې ځکه چې دی مستحق دی او په مقابل کې د افغانستان صدراعظم چې هغه وخت کې نوم یې یاد نه وته چې هغه وفادار خان نومیږي هغه لیکي چې د افغان که تاسو مونږ باندې حمله نه وکړئ د افغانستان اردو اوس به بنگال نیولې و د انګلیسانو نه خو دا د دې سوال دا یعنی دا کوم کالو دا 1989 کالو دا د 18 پیړۍ په اخر کې یعنی مخکې د هر قرارداد او مقاوله د انګلیس او نه سو په دې حساب اسناد موجود دي چې د افغانستان نوم په دغه وخت کې مشهور و هم د ایران لخوا نه پیژندل شوی و هم د افغانستان دولت لخوا نه پیژندل شوی و هم خلک یې پیژنده ځکه چې وخت جورج فورسټر چې کابل او هرات ته راځي قندهار ته ځي افغانستان کې ګرځي دا خو د خلکو نه اورېدلو چې د دې مملکت نوم څه دی دا خو په د ځانه نه و پرېښی دا بل لومړی سوال بل سوال د خوشحال صاحب سوال د پښتو دیني دا په دې موضوع باندې نن زه خپل په ننني بحث کې دا موجود دی په زه په هغې باندې به خبرې وکړم په خپل پریزنټیشن منصف صاحب سوال چې کړی چې ایران اختلافات په افغانستان مقابل کې څه دي او د احمدشاه بابا مخصوصا چې د نادرشاه جنازه ایرانیان ته تسلیم کړه اول دا چې ایران اختلافات افغانستان سره د ایران د قلب نه دی ایرانیانو تاسو پوهیږئ چې د رضا خان د وخت یو ایرانی ناسیونالیزم ډیر نو دا احساس په ایران کې روزندل شوی او د هغې په اساس ایران بزرگ د هغوی څه ده آرزو ده د هغوی آرزو ده چې ایران بزرگ دوی وایي چې موږ د فارس نه تر بخارا و سمرقند پورې او تر قندهار و کابل پورې دا ټول ایران بزرگ دی او دا په دې دا پدرام چې دی دا آریان فر چې دی دا خلک چې د گروه شر و فساد نمایندگی دا ټول ځان ته د ایران بزرگ علمبرداران وایي د دوی په حساب افغانستان ایران یو ولایت و چې په 1853 کال کې د انګلیسانو په واسطه د ایران نه بیل شوی دی دوی ولې دا کال وایي دا خو ډېر سلګونه کاله پس یو سلوسوم کاله پس د احمدشاه ابدالي نه دی
ځکه چې په دغه کال کې په پاریس کې د ایران د فارس قاجاري دولت او د انګلیسانو په منځ کې یو معاهده امضا شو چې په هغه معاهده کې دا معاهده بعد د دې نه ده چې ایرانیانو په هرات کې ماتې وخوړه د هرات د پښتون والی نخوا ایرانیانو غوښته چې هرات ونیسي مګر 9 میاشتې محاصره که مګر بیا هم ماتې وخو او کولی نشو د هرات محاصره ماته کړي او د هغې نه پس انګلیسان ایرانیانو سره یو معاهده امضا کړه په پاریس کې چې په هغې کې انګلیس راغلی چې انګلیس د ایران غواړي چې تاسو د حق نه لرئ په افغانستان باندې حمله وکړئ د دې نه پس ایرانیان تعهد کوي چې د دې نه پس موږ په هرات باندې په افغانستان باندې حمله نه کوو انګلیسان نه غوښتل چې فارسانو د بریټیش انډیا ترصدو سره چې فارسانو فرانسې سره فرانسوي قوتونو سره نږدې دوستانه اړیکې درلود ناپلیون نور سره د دې د خاطره انګلیسانو ته په ګټه وه چې فارسانو لرې وساتل شي انګلیسانو په دوه سیاست درلود اول روسانو او فارسانو ته اجازه نه ورنکړي او فرانسویانو ته چې د بریټیش انډیا پولو ته راشي او د بلې خوا افغانستان کې یو قوي حکومت موجود نه وي ملوک الطوایفي وي په قندهار کې یو نفر حکومت وکړي په هرات کې بل په کابل کې بل دغه سیاست او بل موضوع دا چې د دې د خاطره د ایران اختلافات د نشنالیستی که تاسو ټول ایرانی کتابونه ته وګورئ تاریخي کتابونو ته دوی همدا تکراروي چې افغانستان یو ولایت د ایران او د دې نه اخیستل شوی در حالی که دا بالکل غلط کار دی غلط خبره ده ایرانیانو په د صفویانو په وخت کې قندهار او هرات نیولي وو هغوی د اشغالګر په حیث دلته قدرت وو بل څه نه 200 کال حکومت وکړ مګر د هغې نه مخکې هیڅ قدرت یې دلته نه درلود په 1500 کاله کې هیڅ قدرت یې نه درلود دا یوازې وخت و چې قدرت یې په لاس وموند او د بل سوال چې احمدشاه بابا د نادر افشار جنازه یې نه دی وړی چېرته هغه په خپله دشت نومې یاد وته په خراسان ایران کې ووژل شو او احمدشاه بابا په هماغه شپه دې ته خبر راغی چې د نادرشاه د یوې ښځې لخوا چې دا پښتنه وه د دې لخوا نه احمدشاه بابا ته خبر راغی چې دا وژل شوي او احمدشاه بابا او نور افغان جنرالان تصمیم وو چې قندهار ته راشي او دا ټول د خپل اردوګان سره د قواو سره چې پکې هزاره قواوي او ازبق قواوي هم شامل وو قندهار پورې حرکت وو هغه جنازه احمدشاه بابا تصمیم په هغې باندې ونه نیو مګر دا کار یې وکړ چې د سلطنتي فامیل حفاظت یې په هماغه شپه سرته ورسید امیدوارم چې دا ځوابونه طرف ته قناعت وشي خالد صاحب خیر دا خبره په تاریخونو کې چې لیکل شوې ده که څه هم موثق نه ده چې نادر افشار خیبر دره کې کله چې د هند نه بېرته راته په دې لاره کې مړ شوی او احمد نه نادر افشار په نږدې د مشهد یو ځای کې ده په هغه دشت کې ووژل شو سر ترې غوڅ شو د قاجاري یو لیدرانو لخوا دوه قاجاري لیدرانو په دې باندې حمله وکړه چې دا دویم قاجاري د نادر افشار سر غوڅ کړ او دی بیرته دا قاجاري لیدر په 2 کاله بعد د ایران په تخت باندې کینی او د دې هغه وخت چې زندیانو راغی په قدرت کې د دې نادر افشار جسد وویستلو د
قبر نه او سپیانو ته واچولو په دشت کې ځکه چې دا ډیر ظالم سړی وو او ایرانیانو ته ډیر ایرانیانو ته خفه وو ځکه چې ډیر ظالم او خونخوار سړی وو. میرم من اجازه بفرمایید. او دا هم رښتیا ده چې دا دی وژل سوی و د خپل فامیل غړو له طرف نه وژل سوی و، وراره یې و که تره یې و، یو څه خپل یې و، هغه په دې قتل کې حتما په د داخل کار وو، د خپل د دربار د داخل کار وو. دا نوی بحث باندې به پیل کنیم انشاءالله. مهرباني. باندې استاد. دوستان عزیز بازم سلام عرض میکنم، خوشحال هستم که شما همراه ما هستین. بحث امروز ما افغانستان چهارراه مدنیت ها و راجع به مردم افغانستان است. قبلا در بحث گذشته گفتیم که کشور مستقلی که در جهان امروز به نام افغانستان یاد می شود تهداب آن را قیامهای میرویس خان هوتکی در سال 1709 در قندهار، اسدالله خان عبدالی در سال 1717 در هرات و تاجگذاری احمد خان عبدالی به حیث پادشاه در سال 1747 میلادی در قندهار و تشکیل یک مملکت مستقل بر خرابه های امپراتوری های مغولی، صفوی و افشاری در این سرزمین ها گذاشتند. این کشور در گذشته مدنیت های زیادی را تجربه کرده است که کاوش های باستانشناسی آثار آن را در دسترس ما قرار می دهد. مهاجرت های زیادی هم صورت گرفت و در این مورد تئوری های بر ارتباط مهاجرت آریایی ها از شمال قفقاز، از اوکراین و سایبریا و جنوب به طرف سرزمین های ما هم موجود است. تمام این لشکرکشی ها، مدنیت ها و مهاجرت ها برای ساختمان نفوذ این مناطق ناگزیر اثر گذاشته است. همچنان تئوری های موجود است که مهاجرت های از جانب هند و جانب سرزمین های امروزی افغانستان صورت گرفته است. در این نوشته بالای مردم این سرزمین و ترکیب های قومی و زبانی آن مروری میکنیم. خب یک کمی راجع به دوران گذشته یعنی عصر عتیق افغانستان باید صحبت کنیم. کاوش های باستانشناسی تا این بفهمیم که منشأ مردم افغانستان از کجا است. کاوش های باستانشناسی از موجودیت یک مثلث تمدنی که سرزمین های افغانستان امروزی در قلب آن واقع شده در اصل قبل از تاریخ پرده می دارد. این یک موضوع مهم است. ما بس دوستا توجه میکنیم که میره متوجه شوند. این مثلث تمدنی شامل مدنیت های باختر و مرغاب، یعنی مدنیت دریای های آمو، مرغاب و ریرود که در انگلیسی در علم علوم اجتماعی امروز در غرب به نام بکتریا مرجیانا سیویلایزیشن معروفه. مرجیانا همون مرغاب میگن، بکتریا هم باختر است که شامل ماورا نهر میشه. یعنی مدنیت های مرغاب و باختر. این در شمال واقع بود و شمال غرب کشور و این سه دریا را احتوا میکرد. شما میفهمین که همیشه مدنیت ها در کنارهای دریاها صورت میگیره. و دیگه مدنی در شمال بود، شمال غرب افغانستان فعلی در یک جای است به نام التون تپه که فعلا در ترکمنستان واقع شده. و مدنیت دیگه که موجود بود این در اندس ولی سیویلایزیشن یاد میشه یا مدنیت دریای سند که اینجا دو شهر بسیار معروف موجود است، یعنی کشف شده از تاریخ، یکی هرپا و یکی موهنجو دارو که این هرپا در شمال پاکستان امروزی قرار داره، نزدیکای سرحدین، این در یعنی در نزدیکای دریای سند و دریای سرسواتی که در رگویدا زیاد شده و موهنجو دارو که در جنوب در سفلای دریای در دلتای دریای سند قرار داره. این دو شهر موهنجو دارو و هرپا هر دو
قدامت بیش د اداری دغه تاثیر پادشو تر که وګورو سوریان او لودیان په هندستان کې هم دغه ژبه په هندستان ته معرفي کو د دوی رسمي ژبه هم فارسی و په هندستان کې چې شاه سوری لودی ابراهیم لودی نورو او سوریانو دا یو دلیل چې پس پاتې شو پښتو ژبه د لیک همدا موضوع ده چې دوی حتی پښتانه شاعران په دری ژبه شعر ویل لکه تیمورشاه لکه وګورو شاه شجاع نور په دری په فارسی شعر ویل او که هندستان وګورو دا ټول مغول حکومتونه چې دي د بابر نه تر آخره پورې ټول د دوی درباري ژبه فارسی ژبه وه او رسمي ژبه فارسی ژبه وه ځکه چې دوی د پښتنو نه دا په میراث وو هماغسې چې ابراهیم لودي دربارو ژبه وه همدغسې د بابر او د هغې نه پس همایون هم همدغه ژبه ته ادامه ورکړه زه فکر کوم دا او هم په افغانستان کې وګورو د احمدشاه ابدالي نه وروسته دا چې راغی پایتخت کابل ته انتقال شو زموږ یو نوی نسل دلته پیدا شو چې د ژبه پښتانه دي زه په دې هم کې شامل یم چې په اصل کې پښتون دي مګر ژبه یې ده دري او د مونږ ټول سلطنتي فامیلونه چې وو د تیمورشاه نه وروسته پس د دوه دریو نسلو نه دا ټول دري ژبه پښتانه شو او پښتو ته دومره توجه نه توجه شوی زه فکر کوم چې دلیل دغه نګلکت په هغه زمان کې چا دې ته توجه نه کوله چې خپل اصلي ژبې ته یعنی یو بل شی تاسو ته وایم حتی که ژبه فارسی و مگر د پخواني خراسان په زمان کې دا ټول نویسندگان لکه 800 کاله مخکې 900 کاله مخکې 600 کاله مخکې دننه دوی ټول په عربي لیکل ځکه چې intellectual language was Arabic was the language of the elite language زبان چیز بود د دربار زبانو او د ساینس زبانو ژبه وه عربي دوی ټول کتابونه په عربي لیکلو یوازې چې دا شاعران هم په عربي شعر ویلو دا چې یعقوب لیث سفار راغی د طاهریانو په وخت کې اولین ځل دپاره د فارسي ژبه په عربي خط باندې ولیکل شو د طاهریان په وخت کې او اولین پادشاه د یعقوب لیث سفار و چې دې ته خلک شعرونه راوړل په عربي ژبه دی و چې نه زه په هغه ژبه چې نه پوهېږم څه فایده چې ما ته شعرونه لیکي ما ته لیکي په خپل ژبه ما په خپل ژبه ولیکي همدغه شی و په افغانستان په دربارونو کې په هند دربارونو کې خلک غوښتل چې لکه چې اوس خلک کوشش کوي انګلیسي خبرې وکړي دا ځوانان چې ټول انګلیسي خبرې کوي خپل ژبه یې د یاده وتلي بله ورځ زه په سیدني کې وم یوه فامیلي مېلمستیا وه د یوه نجلۍ پښتنه نجلۍ راغې او دا بلکل انګلیسي خبرې کوله یو کلمه پښتو یې زده نه یو کلمه یې هم دري زده نه وه در حال کې د دوی فامیل په سیدني ته د 20 کلونه مخکې نه و راغلی او د دوی پلار او مور چې و هم دومره تعلیم یافته خلک نه و چې بیرته مخکې نه چې راشي دلته دوی په انګلیسي پوه شي مګر دا خلک کوشش کوي چې انګلیسي خبرې وکړي خپل ژبه دې کاملا د یاده وباسي ډېر معلومات لرم محترم شبنم هم دومره ویلی شم
استاد محترم دغه به اخرانه پوښتنه کو د ارګونی صاحب نه غیر وخت بسیار مهرباني نوبت د ارګونی صاحب به واسطه سره سوالات که موجودی زه تاسو ته په خدمت کې ارګونی صاحب مهرباني مایک تاسو په خدمت کې ده. دکتر صاحب گرامی سلام میرسونم با شما. من روی هستم از شهرکان شما رو زحمت میدم. بسیار خوب سلام میرسونم و خدمت شما برد برسونم که ملکیار صاحب که شما یاد کنید زنده هست. چند روز پیش من پیش یک دکتر خانگیش که دکتر خانگی مم است و از چی میگن هندوهای قندار ماست و شاگردای از اینا هم بود که یک وقتی اینا استاد بودن در خود مدیر مکتب در مکتب نجات بودن و پیش از اون میرند و یعنی زنده هستند و صحت سلام. شکر. میایم در مورد یک چند سوالم دارم و در مورد اینجا در شهرکان یک جوان هست که 35 زبانه در سن 22 سالگی میفهمید و چون رفیقایش افغانا هستند حتی پسر مم است بلکه پشتونهای دیگه هم است و تاثیر سرزی هم نقطه که زبانهای سرزمین ما را یاد بگیرن و او میگه که خود زردشت نام اصلی زردشت سپینتمان نام داشت و سپینتمان کلمه پشتو هست و میگه که زبان مادری خود زردشت پشتو بود. از شما پرسش میکنم که قدامت زبان پشتو چقدر ساله هست؟ در این رابطه اگر شما معلومات داشته باشین خوش میشم. یکی سوال دیگه ما است که برای شما معلوم است که در تمام مناطق پشتو نشین وقتی که اسلام را فرا میاموختیم پشمونای مسجد اما اونجا کتابای پشتو نبود بلکه امی ادبیات فارسی را هم از پیش کار میگرفتیم که گلستان بود، بستان بود، منیه بود، قدری بود، زلخا بود و امی تاریخای 5 کتاب بود اینا را میخوانده و ما در همونجا وقتی که البته مادر من فارسی زبان است دختر یک ملاست دختر یک ملا چی میکنه سر همون چیزایی که از پدرش آموخته امورم سر خودش هم میخونه یاد میده. به اون لحاظ وقتی که ما امی گلستان و بستان اینا رو خواندم سر ما بزور امی تاریخ بهقی رو خواند. تاریخ بهقی متن بسیار کلاسیک فارسی است. در اونجا اولین تاریخ تاجک ها در همونجا هست. قبل از او تاجک در افغانستان در تمام جهان تاریخ نداره، یعنی خود امی تاریخی که نوشته کرده اولین بار بهقی نوشته کرده. در اونجا از دربار غزنه تماس میگیره و میگه که در دربار غزنه دو تیپی مردم زندگی میکردن که به زبان فارسی صحبت میکردن و عربی صحبت میکردن و هر کسی که در افغانستان سواد داشت فارسی مسلط بود که شما قبلا به اشاره کردیم و حتی خود ایچی یک متعصب ایچی بود دینی هم بود. خود سلطان محمود غزنوی وقتی که به هند هم حمله میکرد از اونجا مسلمان های هند هم اونجا می‌آورد در افغانستان امرای خودش در دربارش که اونجا بود اما هم فارسی صحبت میکردن و اون میخواست که دربارش ترکی بسازه و زبان ترکی در مقابل از تمام کسایی که فارسی صحبت میکردن مقاومت کردن و اون کسایی که مقاومت کردن اونا را تازی گفتن و عربایی که در دربار بودن را تازی خطاب کردن که تازی آن برای عربا گفته میشه. از کلمه تازی به مرور زمان تاجک به وجود آمده. یعنی در اسلام بگوییم که پشتونی که فارسی صحبت میکرد سوادی که داشت که فارسی صحبت میکرد از او تاجک به وجود آمده. یعنی تاریخ تاجک خود تاریخ پشتون است. در یک کلام خدمت شما ورد برسول میره میخواستم که چی بودیم. بله تشکر بله دیگه زیاد صحبت ندارم. تشکر. درست است. در اینجا در قدامت زبان پشتو شک نیست. یک چیز خدمت شما عرض کنم که کتیبایی را که
از فارسی بسیار فارسی گفتم ببخشید، از دریه بسیار قدیم که دری تخاری و سغدی بو است، در سرخ کوتل بغلان پیدا شده، در ایبک، در اباتک. این کتیبه ها را وقتی که کشف کردن نمیفهمیدن که این به کدام زبان است. البته این را دیدن که این نوشته‌اش به حروف یونانی است، چون زمان یونانی در اینجا در زمان گریک و باختری امی زبان بود. اما زبان چیز نیست، رسم الخط یونانی زبان از گریک نیست. ایرا وقتی که ایرا خواستن بخوانن با کلمات پشتو ایرا که مقایسه کردن روانتر خوانده شد، مفهوم زیاد فهمیدن. ایرا فهمیدن که دریست، اولین دری امیست، اما با پشتو استفاده از کلمات پشتو راحتتر معنی فهمیده میشه که کمک کرد برای دانشمندا که بفهمند که اولین کتیبه های زبان دری است که این حتی پیش از زمان ساسانی ها اینجا وجود داشته، بیش از پیش از پارتیا این زبان اینجا وجود داشته به صورت مستقل. در مورد قدامت پشتونا عرض کنم که اتو روایت وجود داره. حال دانشمندا میگن که می گرشاسب که در چیز زیاد شده، در می قصه های کیانی و پیشدادی در اسطوره های موجود داره. امی غرغشت است که در پشتو وجود داره. شما گفتین زردشت سپین تومان، یعنی در اوستاویا همی قصه ها هست و بعدا در اسطوره های پیشدادی و کیانی قصه های گرشاسب است و غیره است. این میگن که امی غرغشت امو آدم است پشتون بوده. و ما قبلا ثابت کردیم به اساس علم ژنتیک که مردم پشتون از 12,000 سال به این طرف در اینجا کاملا وجود داشتند این منطقه، بنابراین جایی نرفتن، اینجا بودن و زبان داشتن دیگه. زبانش خودشان است که زبان پشتوست و که در ادبیات منعکس شده. این که ادبیات شفاهی بوده موضوع جدایی است. و در قسمت تاجیکا ما گفتیم که شباهت های ژنتیکی نشان میده که یا با پشتونا یکیستن، یعنی شباهت بسیار زیادتر با پشتونا دارن تا دیگه مردم. و قبلا گفتیم که همین دادیکیا را هم اقوام میگن که از همین چیزا، اگرچه ایره که ما میگم چیزایی که ما میگیم یه برای می دوستای یا هموطنای ما که در مقابل پشتون ها تعصب دارن، این مانند خنجر است و این بسیار برشان تأمین آمیز معلوم میشه که ما میگیم که تاجیکا و پشتون ها با هم یکیستن. و قبلا این موضوع هم گفتم. اما واقعا تمام شواهد تاریخی و شواهد اجتماعی و ژنتیکی و اجتماعی نشان میده که یا از این مردم محل هستن با هم ارتباط دارن. و از طرف دیگه شما تاریخ ببینین، در 1000 سال گذشته در هیچ اثر اسمی از تاجیک گرفته نشده. و اگر دیکشنری ها رو باز کنین معنی تاجیک بپارین، در دیکشنری ها گفته میشه که در یکی گفته میشه اولادی اعراب خراسان که با دیگه مردم ازدواج کردن و اینجا اولاد پیدا کردن تاجیک میگفتن. یک معنی دیگه که در مورد تاجیکا میگن هر کسی را که نه ترک بود نه عرب تاجیک میگفتن. خب وقتی که ترک نباشی، عرب نباشی، مغول نباشی، خب ترک منظورم تمام ترک تبار شمول مغولا و ترکمنا و ازبکا و یا قرقیزا و یا در آسیای میانه هر کسی که ترک تبار نبود و عرب نبود رو تاجیک میگفته. و این طبعا هم پشتون هم به این جمله میره، برای که پشتون ها در اینجا
بودن و میبینیم که از لحاظ تعداد نامخدا پشتونا همین روز 40 میلیون پشتون در پاکستان است، 15 میلیون در افغانستان. این میشه 55 میلیون تنها در این منطقه و در مقابلش تمام نفوس تاجیکای افغانستان در حدود 8 میلیون میشه و تاجیکستان در حدود 5 میلیون 4 میلیون است، چون جلوی بسیار روس هم است. 4 میلیون شاید 3.5 میلیونش تاجیک باشه، شاید هم 1 میلیون تاجیک در ازبکستان باشه. کل این که جمع کنی از 12 میلیون 13 میلیون زیاد نمیشه. شما فکر کنید تمام تاجیکا این منطقه در حدود 13 میلیون است، در حالی که تنها پشتونای در پاکستان و افغانستان است 55 میلیون نفر میشه. همین خاطر است که ما اولین کشور مستقل را که در منطقه ایجاد میشه از طرف پشتونها ایجاد میشه دیگه، برای اینکه یا اکثریت نفوس منطقه را تشکیل میدادن یا مقاومت کردن در مقابل مغولا در هندوستان یا مقاومت کردن در اون صفوی‌ها در مقابل صفوی‌های فارس و کشور خود ساختن در اینجا. بنابراین شما این کتاب بابرنامه را بخوانید، کتاب بابرنامه را خود بابر نوشته کرده، مرزا شیره نوشته میکرد، اون میگفت و مرزاش نوشته میکرد، با زبان ترکی نوشته شده اصلا. این آدم آمده جنگ‌های مختلف کرده، از اندیجان، از بخارا، از سمرقند، آمده افغانستان، آمده از بامیان اینجا تیر شده، از دری صوفیا آمده کابل گرفته، باز این چندین سال حتی قندهار گرفته اینجا حکومت میکرده. یا خاطرات ها نوشته میکنه، جنگ‌های ها نوشته میکنه، یک واقعه را این نوشته نمیکنه که مقابلش تاجیک بوده باشه، در حالی که از جنگ‌های زیاد با هزارها گپ میزنه، از افغان ها گپ میزنه، از پشتون ها گپ میزنه، اما یک واقعه را این در کتاب ازی وجود نداره که تاجیک ها کار کرده باشن، مقاومت نشان داده باشن، یک عمل نشان داده باشن که قابل یادآوری در کتاب بابرنامه بوده باشه. حتی میگن که در این کتاب آمده، میگه که کسی پرسان کرد که ما جنوب کابل کی کام مردم هستن، گفته شده یا کلش افغانستان است جنوب کابل. به می حساب یعنی در تاریخ 1000 سال گذشته بسیار کم رنگ دیده میشه. هیچ کسی اسمی از یک تاجیک نگرفته که یک کاری کرده. حتی در ظرف مثلا 200 ساله که صفوی‌ها در اینجا قدرت داشتن، در قندهار، در هرات، در اینجا، ما یک شاعر، یک معمار معروف، یک نویسنده، یک کسی، یک سردار عسکری، یک قماندان عسکری، هیچ کسی از تاجیک نامش نیست. در حالی که ما می‌بینیم که در مقابل صفوی‌ها چه کسایی نخیستن، از هزارها خیستن، پشتونا خیستن. البته دیدیم که حتی هرات که منطقی که پشتونا اکثریت نداره، اما رهبری مردم در هرات اسدالله خان ابدالی داشت. از این خاطر و همچنان سلطان محمود غزنوی را که شما فرمودین، این مناطق پشتو زبان این به اصطلاح فتح کرد. این بسیاری مناطق تا وقت به اسلام مشرف نشده بودن. سلطان محمود غزنوی به زور، یعنی پشتونها بسیار مقاومت زیاد کردن مناطق خود که به دست سلطان محمود نفته، جنگ‌های زیاد کردن، کشته‌های زیاد دادن، مناطق زیاد به دست سلطان محمود به این آسانی نفتادن. اما در هیچ جا نمی‌بینیم که جنگ تاجیک‌ها کرده باشن که مقابل سلطان محمود بگیرن. سلطان محمود خودش ترک تبار بود، اسکرایش هم ترک بود زیادتر، اما بعد از اینکه این مناطق گرفت، اسکرای زیاد را از پشتونا استخدام کرد، به هند حمله کرد. همچنان که بعد از سلطان محمود غوریا میآید، غوریا از بسیار اسکرای از مناطق پشتون نشین میگیرن. حتی گفته میشه خود غوریا پشتون بودن، اهل شنسب گفته میشدن، مردم هستن که از غوری هستن. امروز هم در غوریا سوری ها وجود دارن، زندگی میکنن که هم پشتون هستن. حتی من کتاب عبدالقادر میخواندم، جنرال قادری که در 2 کودتا در افغانستان اشتراک داشت، این اسیرات است، میگه که من از سور هستم، از قوم اسوری هستم، مثلا از غور اینجا آمده، در ایرات پدرایم آمده
در غوریان زندگی میکنه. خب معلومات بسیار جسته و گریخته است، ولی اگر یعنی جاهای زمینه های تحقیق و ریسرچ بسیار زیاد است. ما بدبختانه در پوانتون کابل یا ما حتی سطح لیسانس بالا نداشتیم، حالا که پوانتون های شخصی شده، حالا که پوانتون کابل دورای ماستری و لیسانس داره، زمینه های ریسرچ اقدر زیاد است، اقدر ما تاریخ دست نخورده داریم، اقدر زمینه های اجتماعی دست نخورده داریم که صدها پیشگی میتونه تیزیسش نوشته شود که مردم سریع کار کنن یا را ارزیابی کنن یا را نوشته کنن و این را از این خاک به اصطلاح این را بیرون کنن. ما قسم قبلا در مورد آریایی ها موضوعات ریسرچ پیشتر یادداشت کردم که وجود داره که مردم بخواه ریسرچ کنن. خدا کنه جواب داده بتونم. ډیره مننه استاد. اوس نوبت د وستا خورده. نو استاد تاسو څونه وخت لرئ نور؟ زه وخت لرم. نن زما د لمسۍ د دې لخوا زه خوشحاله یم چې شپږ بجې شروع شي، وخت شروع شي، د هغې باسکټبال لس نیم بجې دي. اوس ډېرې بخښنې صبرونه زه دا ټوله صفحه زه نه وینم. لس نیم بجې دي. ورونو وبخښئ، زه دا ټول سکرین زه نشم لیدلی، که چا لاس جګ کړی چې داسې بې نوبتي ونه شي، بیا راته په قار نه شي. اوس د اوستا خور نمبر دی. مهرباني خورستا. تشکر. سلامونه ګورو ته، ډېر تشکر نور صاحب، ډېر ښه معلوماتونه مو نن ترلاسه کړل. زه یو سوال لرم. تاسو ویل چې دغه افغانستان کې خلک چې وګرځي تقریبا په هندو مذهب باندې و او د بعد هغه چې مثلا د جنګونو وسلو د بیا موږ ته اسلام راغلی او بیا بعد موږ پر هندوستان باندې تقریبا 400 کاله حکومت وکړي. نو ماته یو سوال پیدا شو چې څنګه وسو چې موږ ګرځو مسلمانان سولو په وجود چې اندوا په هندو مذهب باندې وو او هغه هندوستان چې موږ تقریبا 400 کاله حکومت پر وکړي هغوی د خپل مذهب وساتي. دوی ونه ساته. هندوستان کې اوس 200 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. دا چا مسلمان که؟ دا ډېر دا پښتانه و چې شمالي هندوستان ټول تر بنګاله پورې اسلام دا غوریانو دا غزنویانو چې دا حمله منډي کوي او غزنویان خو لاړو بېرته راغلل، مګر دا پښتانه هلته پاتې شو. دا مناطق ټول دا د پښتنو لخوا په اسلام دعوت شو. اوس نفوس 200 میلیون مسلمان په هندوستان کې موجود دي. بل موضوع مو کې یو سوال و چې زما فراموش شو، هغه دا و چې دا شمالي هندوستان چې آجایی دا نور خلک هندوستان څنګه دي. کله چې دا ریګویدا دا ویدا هلته لاړو هندوستان ته، په شمالي هندوستان کې دا په سانسکریت ژبه چاپ شو، دا د هندوانو مذهبي کتاب شو. دا جنوبي هندوستان ته دراویدیان ویل، یعنی دلته دو تقسیم شو. یو شمال کې دوی ته آریایان ویل که ده، جنوب د هندوستان یا د مرکز نه جنوب خواته دا ټول دراویدیان و چې تر اوسه پورې دا تقسیمات په هندوستان کې موجود دي او هغوی دا تقسیمات. مگر دا چې شمالی هندوستان آریایان و که نه و، مگر د دوی دا ژبني شباهتونه موجود و د اروپایانو سره چې د دې خاطره چې په ریګویدا کې په سانسکریت کې د آریا کلمه ډېر راغلی ده. نو د دې نه دوی داسې فرض کوي چې دا خلک کمون، اما مگر کمون دا مهاجرت ومنو چې دا آریایان شمال هند ته لاړل، نو ویلی شو چې دا هلته میشته شو او خلکو سره مست شو او نوی څنګه راغی. مگر دلته په هندوستان کې ډېر استادان پیدا شوي دي چې دا تیوري ردوي، وایي چې دا آریان انویژن تیوري هندوستان کې دا سمه نه ده. دا مهاجرت چې دی د هند نه غرب ته شوی، هند ته شمال ته شوی، چې دا ژنتیکي مطالعات هم دا تاییدوي چې دا مهاجرت مخ
د هند شمالي سیمونه شمال ته شوي او غرب ته شوي، نه دا چې د شمال نه راغلي وي جنوب ته. مګر مونږ خو دا علم قبولوي، دا تعامل همچنان تجربه د انسان چې دا مناطق چې دي دا سیندونه چې دي د کورن تر ګنګاو پورې دا ټول خلک په مهاجرت کې وو، هر چېرته چې آب و هوا ښه زراعتي سیمې وي خلک هلته مهاجرتونه کول. دا لوکل مهاجرتونه ډېر په دې مناطق موجود وو. امیدوارم چې دا سوال ته ځواب ورکړل شوي. مننه کوم خالد صاحب، دا زما سوال و. مهربان. اوس نوبت د محب ورور دی، محب اقبال، چې هغه مخکې مایک وخوتو او ورپسې قیس ورور دی. سیار هلمند صاحب هم د لاندې ناست ممتاز حسن صاحب، هغه ته بیا دریم به بیا راشي. وربه بخښنې سره چې زه دا ټوله صفحه نه وګورم نو ځکه زما دغه کېږي پاتې کېږي. زه مرسته در سره کوم، بس دریم به بیا هغه سیار هلمند. سیار صاحب ډېره بخښنه کوه. نور صاحب ته سلامونه وړاندې کوم ټول د ادمین. وعلیکم السلام. خوش هستم که با شما هستیم. باز ما شما یک دفعه دیگه در استرالیا در بخش سنسز شما برای ما یک معلومات بسیار جامع و خوب داده بودین. دیگه خوش هستم که باز هم با هم هستیم. تشکر در بخش احصایات قومی ما بسیار کامل یا کم کار کردیم. یکی از جنجالایی که برای ما دیدم این بود که احصای کدام احصای شما گفتید صداتون جر شد؟ صدات چنان بود، خیر است. در بخش احصای قومی چون احصایی که سر سمپل یا سروی که شما گپ میزنید در سالهای 1970 صورت گرفته بود و او یک اویدنس بیس بسیار قوی است واقعا هم. بعد از او یک سروی دیگه که صورت گرفته بود DHS باز یک سروی کرد که در او یک سوال از موضوعات قومی یعنی که با کدام قوم مربوط هستند هم موجود بود و او سروی یک چیزی را که بسیار جالب است نشان میده او فرتیلیتی ریت است که وقتی که ما میبینیم فرتیلیتی ریت بین پشتونا بسیار زیاد بلندتر و بین مردمایی که در اطراف زندگی میکنن بسیار زیاد بلندتر نظر به مردمای شهری است و اون موضوع طبیعی است. باز وقتی که ما احصایه‌های سال 1970 میبینیم و اون رو میاریم به حالت نو، این موضوع فرتیلیتی ریت کاملا میمانه. ما به این نظر هستم خصوصا در 20 سال گذشته که افغانستان از نگاه صحی ما چی میگن بیسیک هلت سرویسز یعنی پرایمری هلت سرویسز رسانده تانستیم به 90% مردم افغانستان. مرگومیر اطفال بسیار زیاد پایین افتید ولی فرتیلیتی ریت تغییر نکرد. ما فکر میکنم که نفوس افغانستان یک تغییر بسیار زیاد کلان کرده و این تغییر نفوس فرتیلیتی ریت یکی از مهمترین چیز است چی میگن دیترمینه یا شاخص یا تعیین کننده نفوس رشد نفوس است. رشد نفوس است. این بین اقوام فرق میکرد و بین مناطق شهری نیمه شهری و دهاتی فرق میکرد. ما این نمیگم که موضوع انتخابات 2005 وقتی که 2004 وقتی که میبینیم یکی موضوعات ائتلافات مطرح میشه، یک موضوع دیگه است که افغانستان یک نفوس بسیار جوان است و اوج الیجیبیلیتی بالاتر از سن 18 است. باز هم ما فکر میکنم که اون نمیتونه که یعنی به حیث یک چیزی که ریپرزنتیتیو باشه، یعنی بتانیم که قابل جنرالایزیشن یعنی تطبیق بالای کل نفوس باشه. ما فکر میکنم یعنی از بالاتر از اشخاص بالاتر از 18 حق رای داشتن و افغانستان یک نفوسی است که اگر گراف دیموگرافیکش ببینیم بیسش بسیار کلانتر نظر به با هر قدر که بالا میریم است. یعنی ما
50 ساله و 40 ساله بسیار کمتر داریم نظر به اینکه نفوس 13 ساله و 14 ساله و 15 ساله و 8 ساله داریم. بعضی وقت ما فکر میکنیم که اونجا هم یک موضوع بسیار مهم مطرح است که او ریپرزنتیتیو شدن نمیتونه. یعنی هدف این است که می فرتیلیتی ریت وقتی که ما میگیریم و فاکتور میکنیم، ما فکر میکنم که قوم‌های مختلف در 20 سال گذشته با رشد نفوس مختلف تجربه کردن و او حالت با فکرم که تغییر کرده و تغییر یعنی قابل ملاحظه کرده که بسیار یک وضعیت نو به میان میاره. با وجود از اون ما کدام مؤسسه‌ای مشخص ندارم، در یک پروفسور جدون و کار کرده یک کمی من این سایه را جمع کردیم ولی کدام وقت پیدا نشده که بشینیم میره ببینیم. ببخشید پیش برین شما بر من گفتم میتونین فرتیلیتی بر اساس معلومات DHS بین پشتونا و تاجیکا چند است؟ من میتونم پیدایش کنم، یک من پشت کامپیوترم هستم، میتونم من میره پیدا کنم. اجازه بدید جوابتون دیگه سوال شما را. ما معتقد نیستم که فرتیلیتی بین پشتونا و تاجیکا و هزاره ها و ترکمنا یا در دهات فرق داشته باشه. این قوم نیست که دیترمیننت فرتیلیتی باشه. این بیشتر چند موضوع است. یکی موضوع نحوه معیشت است. آیا شما زراعت کار میکنید؟ آیا شما در صنایع هستین؟ آیا شما در ترانسپورت هستین؟ این مسائل است که تاثیر داره. دوم مسئله ایژوکیشن آف ویمن است. چقدر ایژوکیشن ویمن در منطقه پشتون و تاجیک فرق میکنه، این بالای فرتیلیتی تاثیر داره. و دیگه موضوع کار در خارج از خانه بالای فرتیلیتی تاثیر داره. هر قدر که خانم‌ها زیادتر از خارج از خانه کار کنن، فرتیلیتی کمتر میشه. که فرتیلیتی کسایی که خارج از خانه خود کار نمیکنن بلند میشه. این منتها در افغانستان این باید مهم است که باید تحقیق شود. یک زمینه دیگه تحقیق است که بین این اقوام این عوامل فرتیلیتی، تغییر فرتیلیتی اگر دیده شده باشه کدام است؟ چی چیزی سبب بدی شده که فرتیلیتی مثلا تغییر کرده باشه؟ ما به خاطر دارم فرتیلیتی زمان سرشماری 1979 در افغانستان در حدود 8 بود. یعنی توتال فرتیلیتی یعنی TFR 8 بود. 8 طفل برای فی نفر خانم در طول حیات باروریشون، یعنی از سن 15 تا سن 49. این امروز من سروی های هلث که در ولایات مختلف نتایج شدیدم من دارم ولی فعلا در دسترسم نیست. بازم در حدود 7 و 8 امی فرتیلیتی حساب کردم در ولایات مختلف. اما در این سروی های هلث که من دیدم قوم وجود نداره، زبان وجود داره، و اساس زبان وجود داره اما قوم وجود نداره. دهی و شهری، دهاتی و شهری وجود داره. اما به هر صورتش فرتیلیتی 7 و 8 بسیار بالاست و تفاوت نمیکنه. اگر در یک منطقه 7 میوشه دیگه 6 میوشه بازم بسیار بالاست. اما دموگرافیک ترانزیشن در افغانستان به این صورت گرفته بعد از اینکه در اثر باز شدن امی کلینیکای پرایمری هلت کیر کلینیکا در ولایات مختلف سطح مرگومیر از فال انفان مورتالیتی پایین شده. انفان مورتالیتی پایین شده. در زمان 1979 وقتی من نتایج 80 که من نتایج سرشماری 79 را ارزیابی می‌کردم، انفان مورتالیتی در افغانستان 200 بود. 185 تا 200 طفل در بعد از نوزاد در یک سال بعد از تولد می‌مردن. بین 1000 برای هر 1000 طفلی که تولد میشد پیش از سنی که یک سالشون در روز 200 نفرش میمرد. این در استرالیا 8 طفل است. در یعنی شما تفاوت زمین تا آسمان میتونید ببینید. اما فرتیلیتی تا مثلا در استرالیا 2.5 است در مقابل 8 در افغانستان. بنابراین وقتی که شما در سالهای اخیر در 20 سال اخیر یعنی بازم میگن در 20 سال اخیر در افغانستان چیزی نشده، اما این از واقعیت‌ها چشم پوشی کردن است. یکی که یک تعداد جنایتکار
چیزای رهبرای جهادی مملکت با فساد آغشته کردن، یک موضوع یک طرف. اما از لحاظ بسیار مسائل دیگه افغانستان پیشرفت چشمگیر کرده در ظرف 20 سال گذشته، از لحاظ ایژوکیشن، از لحاظ هلت، از لحاظ ترانسپورت، از لحاظ سرک، از لحاظ کمیونیکیشن، از لحاظ اطلاعات و کلتور، از لحاظ بسیار چیزا زمین تا آسمان فرق کرده. افغانستان زمان 2001 تا زمان افغانستان سال 2021 زمین تا آسمان فرق. یکی مسئله مرگومیر، وقتی که مرگومیر اطفال از 200 طفل انفنت مورتالیتی پایین شده به حدود حتی 100 اگه شده باشه، فعلا این نصف شده. یعنی شما تعداد زیاد طفلا به سن یک سالگی میرسن و وقتی که طفل یک ساله شد بعد از او بسیار شانس زنده ماندن از او تا سن 5 سالگی و 6 سالگی وجود داره. بعد از او مسائل جنگ مطرح میشه و کشته شدن ها از طریق تصادف ها و دیگه که بعد از او فرتیلیتی مرگ. ولی انفنت مورتالیتی یک پیک است، بعد از او به سن 2 3 و 4 و 5 یا مرگومیر کم می باشه و بعد از او زیاد میشه. به این خاطر این گپی که ایجاد شده سبب میشه که تعداد زیاد جوان ها به سنهای بالا برسن و این فرتیلیتی که تغییر نکرده به خاطر که کار در خارج از خانه در دهات ایجاد نشده، به خاطر که در شهرها بعضی کار در خارج از خانه ایجاد شده. چون یکی از بزرگترین عاملین کاهش فرتیلیتی کار خانمان خارج از خانه در شهرها ایجاد شده و خاطر فرتیلیتی پایین است، در دهات نشده. وقتی که در دهات نشده بنابراین ما یک قاعده بسیار بزرگ نفوذ داریم، یک حرم نفوذ داریم که واقعا حرم به اهرام مصر که در پایان یک قاعده بسیار بزرگ، در بالا یک پیک بسیار کوچک. و این نشانه یک نفوذ بسیار جوان است. این نفوذ جوان است که اکثریت نفوذ در سنین پایین از 40 زندگی میکنه و این بسیار پتانسیل بزرگ برای رشد نفوذ در آینده در این وجود داره. ما اگر شما تونستیم پیدا کنین که با تفکیک اقوام فرتیلیتی چطور است، ما این بسیار خوشحال میشیم که داشته باشیم. از این مسئله که من دموگرافیست و همین کار با دموگرافیست و به اصطلاح مغزرای نام میخورم. تشکر. بسیار ببخشید ما چیز کردم، مداخله کردم. من می خود ارقام DHS دارم. سروی DHS 2005 این ارقام به تفکیک اقوام جمع کرده. ما ارقام دارم از DHS. ما آنلاین یک جای دارن، اپلیکیشن اپلای میکنین، باز ارقام بردان اکسس میده. فقط ما هدفتون میگین که با کدام هدف میخواین. شما گفتین که چرا فرق کرده باشه. یعنی ما چون وزارت صحت عامه برای 2.5 سال کار کردم و دلیل از این بود که ما مثلا اپتیک فامیلی پلنینگ در مناطق هزاره‌نشین بسیار زیاد بلند بود نظر به مناطق پشتونشین. اپتیک فامیلی پلنینگ در مناطق حتی تاجیک نشین هم بسیار زیاد بلند بود. این کل جای نبود ولی در مناطق بسیار زیاد ایده بود. موضوع کار خانه تحصیل بود. در چند 20 سال گذشته در مناطق بسیار کلان پشتون جنگ بود و مکاتب نه باز بود و نه موجود بود، ولی در مناطق هزاره‌نشین و در بسیار از مناطق شمال این موضوع مشکل موجود نبود و دختر خانم‌ها میتونستن به مکتب برن و حتی یک بسیار زیادشان کار داشتن. دیگه تفاوت‌های بسیار واضح و بسیار مهم از نگاه دموگرافیک موجود بود. ما به این نظر هستیم که و این کدام موضوع نیست که آدم چیز کنه و ما فکر میکنیم که رشد نفوذ بین پشتونا بلندتر نظر به اقوام دیگه از این خاطر بود و این کدام جای افتخار هم نیست که بود. یعنی گپ نیست ولی ما فکر میکنم که موضوع همین قسم بود چون تمامی از این موضوعات باز به لید میکنه. من یه ارقام حالا میپارم نتونستم حالا پیدایش کنم، ارقام خامش دارم اگر شد باشه. یک مطلب دیگه عرض کنم. خب باز اینجا یک بالانسینگ اکت موجود داره. هم که فرتیلیتی در منطقه پشتون زیاد بود، هم قدر انفنت مورتالیتی کمتر در اونجا پایین شده، همون قدر مرگومیر کلانو در اونجا زیاد بود از جوان ها مخصوصا چون اکثر جنگ این مناطق بود. بنابراین یک بالانسینگ اکت است که این نمیتونه سبب رشد زیاد نفوذ در منطقه پشتون نشین شود به تناسب دیگر مناطق.
گپای شما درست است در قسمتی که هزارها زیادتر ادپتیو میکنن و زیادتر امکانات کار در بیرون از خانه رو داشتن، بسیار امکانات تحصیل در برشان میسر بود، همچنین برای مناطق تاجیک نشین. اما باز اینجا در منطقه پشتون مرگومی رو زیاد بود از طریق جنگ ها، از طریق انفجارات، از طریق بسیار مسائل دیگه. خب بفهمید استاد محترم د سوال نه دي چې مختصر جوابونه ورته صحیح نو اوس نوبت د قیس رور دی ورپسې د سیار رور نوبت دی. بخښنه کوئ که ما څوک نه لیدلی وروره مایک مو خوځوئ چې زه ولیکم نوبت. مننه خوشحاله یم چې خالدي صاحب سره دلته په هغه کې مخامخ یم. ما یو سوال خالدی صاحب د پامیری در مورد زبانهای پامیری سعودی و این مناطق که من یک ریسرچ که شخصا خودم انجام دادم، اونجا گفتن که این مردم به زبان خاص صحبت میکردن و در زمان ساسانیان در اثر تجارت یا و یک خط رسم و خط خاصی هم داشتن که مثل خط ژاپنی مستقیم از بالا و پایین نوشته میشد و یا یک لسان خاص خود داشتن. بعدا لسان دری یا فارسی تحمیلا یا مثلا در اثر تجارت کاروبار یا به گفته شما کم کش میکردن زبان افراد کسایی که در قدرت بدن رو یاد بگیرن، زبانی را تغییر کرده. آیا این درست است یا نه؟ من فقط میخواستم از شما میپرسم کنم. تشکر. میروانست راست بگیم که من زیاد معلومات دی قسمت ندارم. میفهم که در پامیر اقوام مختلفی هستند، در اونجا یوغورا هستند، در اونجا دیگه مردمی هستند، هم مردم های قرغیز هستند، در اونجا یک تعداد تاجیک هم هستند، اما اکثریتشون دیگه مردم هستند. به این حساب زبان ها ایران باید متفاوت بوده باشه، چون قرغیز و یوغور و یا هم زبان مختلف خود داشتن، ولی متاسفانه من زیاد اینجا نمیتونم با اتوریتی صحبت کنم. ببخشید. ډیره مننه استاد. اوس د سیار رور نوبت دی وروره مایک ستاسو په خدمت. سلامونه تاسو ته، مننه چې وخت هم درکړ. استاد ته سلامونه. استاد سوال لرم. سوال مې دا دی چې دغسې یوه نظریه هم شتون لري چې ګواکې پښتانه د اسرائیلو هغه بېله شوې برخه ده. دا څومره دقیقه ده او څومره یعنې او که دقیقه نه وي د دې دلیل څه ده چې دغسې یو څه ویل کېږي؟ حتی بعضې اسرائیلو هم پاڼې جوړې کړي دي او وایي چې پښتانه او موږ سره یو یو. دغه نظریه تاسو څنګه ارزوئ؟ مننه. دا نظریه هیڅ علمي بیس نه لري. ما مخکې اشاره وکړو چې ډېر پښتانه دي چې خپل شجرې دا د دین د اسلام د سره د ډېر نږدېوالی په اثر کېږي چې ځانونه خپل شجرې خالد بن ولید او قیس ته ارتباط ورکوي. مگر دا خالد بن ولید نه و، دا قیس نه و چې د پیغمبر په وخت کې ژوند کو. دا دوه عرب جنرالان و چې په مرو کې د عربو په خراسان په مرکز کې د اسلام قماندانان او دوی پښتانه مناطق ته راغلي و، دلته جنګونه کړي و. دوی بیرته لاړل عربستان ته لاړل، همدلته پاتې شو، دلته ښځې وکړي او دلته خپل نسلونه پاتې کړي. بعضې خلک دوی په اشتباه سر نیسي. مگر دا د مهاجرت د بنی اسرائیل دا هیڅ علمي بنا نه لري. یو علمي بنا خو دموګرافي بنا ده. ما مخکې وویل چې یوازې په افغانستان کې او په پاکستان کې نن ورځ 50 میلیون پښتانه ژوند کوي. نو که په هندوستان کې another 10 میلیون وګورو او په ټول دنیا کې another 10 وګورو، دا کېږي 75 میلیون پیپل پښتانه. دا ټول یهودان څو دي په دنیا کې؟ په ټول دنیا کې په اسرائیل کې 15 میلیونه یهودان دي. په ټول نړۍ کې 15 میلیون. دا چې ونیسي د 15-14 میلیون زیات نه کېږي یهودیان. که پښتانه
سفر کړی وي، مهاجرت کړی وي د مصر نه، د شام نه، د فلسطین نه، د پښتنو سیمو ته، څنګه کولای شي چې یو شاخه دومره لوی وي چې 75 میلیونه نن دغه نه جوړ شوي وي او اصلي بڼه یې 14 میلیونه وي؟ دا خو په علم کې هیڅ منطق نه لري چې یو وړوکی شاخه د خپل تنې نه 10 چنده زیات وي. یو دا موضوع. بل په هیڅ تاریخي کتاب کې د یونانیان نه نیولې تر ننه پورې د داسې یو کتلوي مهاجرت خبر پکې نشته، نه د عربانو په وخت کې په هیڅ کتاب کې لیکل شوی ده، نه پوهیږم، او نه ژنتیکي مطالعات دا ثابتوي. ژنتیکي مطالعات د پښتانه اساس منشأ شمال هندوستان، شمالی اباسین بودی، نه فارس نه عرب. ژبه د دوی ژبه سامی ژبه نه ده، د دوی ژبه آریایی ژبه ده، عربي ژبه نه ده. نو دا بالکل غلطه تیوری ده. بالکل اسرائیلیانو ته خو ښایي چې د دوی نفوذ زیات شي او د دوی نفوذ په جهان کې زیات شي. دا خو هغوی ته ګټه لري، هغوی ته هېڅ نقص نشته. هغوی د دې خبرې که څوک پروپاګند نه کوي، مخالفت هم نه کوي، مګر موږ خو باید د ننني نړۍ کې د علم په اساس، د علمي شواهدو په اساس یو بیان ورکړو، یو لیکنه وکړو. دا کلیپونه په یوټیوب کې شته دي چې دا د پښتانه د شجرې په باره کې، دا د قیس خالد بن ولید او قوس په نامه په باره کې خبرې کړي دي، او دوی بني اسرائیل. دا ټول افسانوي شیان دي، هیڅ قدامت لري. مونږ په ژنیتیک ثابتوي چې په دې ساحو کې دوی 12,000 کاله راهیسې ژوند کوي. مهرباني. ډېره مننه استاده. اوس نوبت د خیرالله ورور دی. وروره زه دا ټوله صفحه نه ګورم، بیا هم که څوک زما نه پاتې وروره بیا به فاروق فردا صاحب شي. د فاروق فردا صاحب نه وروسته به بیا دلته سادات صاحب تاسو یاست که ولاړ هغه لکه چې لاړ. اوس د خیر مننه. سلامونه ټولو حاضرینو ته په روم کې، او سلامونه، خاص سلامونه ډاکټر صاحب خالدي ته. زما پوښتنه د اکثریت پښتنو دغه د نوم وروستاړی یا لاست نیم ده چې خان تلفظ کوي، دغه اړه باندې البته دا صرف په افغانستان کې نه دی، طبیعي ده چې پښتانه په پاکستان او په هند کې شته، هلته هم دوی دغه نوم کاروي. خو تر کومه حده پورې چې زه خپل معلومات لرم په منګولیا کې هم دغه نوم استفاده کیږي. نو په دې اړه که تاسو موږ ته معلومات راکړئ. مننه. مهربان. خان اصلي د ترک نه راځي، دا د ترکانو خان په ترک تبارانو کې په ژبو کې موجود و، په مغولانو ژبو کې موجود و. موږ چې وینو د چنګیز خان نیولې تر نور دا ټول خانان و. او که تاسو جغرافیه ولیکئ، تاریخ او جغرافیه، دا ټول منځني آسیا ته خانت ویل کېده، دا د خان نشین ها ویل کېده. دا خانان معروف خانانو هر چی ته قدرت درلود، هر څوک چې یو پاچا و از دې هغې ته خان ویل کېده. خانت فلانی، خانت فلانی، خان نشین بخارا، خان نشین سمرقند، با خان نشین فرغانه، لکدی. اما روش پختانه ده. دا موضوع اگر چې ترکانو دغه کلمه راوړل هند ته، ځکه چې دا د ایبک نه نیولې د نورو د ترکانو دلته هندوستان کې حکومتونه چلولي دي، مګر دا پاتې شو پښتانه ته. پښتانه ما مخکې وویل چې زه
چې فیجی ته لاړم هلته دا ډریور دا وویل چې نام ابراهیم خان دی. ما ورته وویل چې ښه ته وویل چې ما نوم ابراهیم دی. نه وایي نه ویل چې ښه دی، وایي چې زما نوم ابراهیم دی. ما وویل چې ویل چې دا ټول ټکسي چې وي دا ټول د دې. ما وویل چې ته نو خان یې؟ وویل چې نه 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 زه خان نه یم ځکه چې زما ځمکه نه لرم. دا ډېر یو مهم ټکی دی. وویل چې زه ځمکه نه لرم. خان په پښتنو مناطقو کې هغه چاته ویل کېږي چې ځمکه لري، د ځمکې خاوندان دي، هغوی خانان دي. او همداراز په هندوستان کې هغه پښتانه چې شتمنو او دوی د ځکه زمیندارانو لوی کلاګانې لرلو، دوی خانو او د دوی اولاده چې دي دغه میراثي دوی ته انتقالیږي، فلانی خان فلانی خان فلانی خان. او حتی په هند و پاکستان کې اوس هم دغه شی موضوع ده، لکه عمران خان یو بزرگ فامیلی نرازی یا معروف فامیلی نرازی، زمیندار فامیلی نرازی او نور وکده. مگر په نږدې وختو کې دا خبره دومره عام شوې ده چې هر څوک چې در فارسی میگیم سرش به تنش برزه، خودم میگم من فلانی خان هستم. حتی حالا یک تعداد همی افغانا هیچ وقت من شنیده بودم که گفته باشن که یک زن تخلص خان داده باشن. اما در پاکستان این موضوع به حد پیش رفته که خان از موضوع خانگی خود پس شده. به یک پیش لقب بود، به کسی می دادن که او زمیندار بود، او صاحب رسوخ بود، فلانی خان. حالا به نام فامیلی تبدیل شده. حالا مسز خان میگن فلانی مسز خان، حالا میگه فاطمه خان و مثلا فلانی خان. این یک چیز نو است. این دیگه در پشتون وجود نداشت. این تازه ایجاد شده. اون روز یکی دوستایم هست ماریا نامشه، نام مونده در چی میگن واتساپ، ماریا خان. ایران منش بهش میشه که این ماریا جان چه وقت ماریا خان شد، خودشم خنده میکنه. خب این یک نوع تجمل شده. اما کلمه خان اصلش ترک است، از زبان ترکی آمده، در پشتو ادپت شده، در پشتو برای زمیندارا و صاحب رسوخا خان گفته میشد که تا امروز در هندوستان همین رواج داشته. اما امروز در سالهای بسیار اخیر با معرف شدن شاهرخ خان و فلانی خان و فلانی خان، عمران خان یا هر کسی خود خان میگه، اولاد کوچک خودم خان میمونن. به تخلص تبدیل شده، از لقب اشرافیت خارج شده. بهش لقب اشرافی بود، حالا نه دیگه، حالا از اشرافیت خارج شده، این به نام خانوادگی مبدل شده. خدا کنه جواب داده باشه. ډېره مننه استاد. اوس نوبت د فردا صاحب د استاد ته شپږ بجې پاڅېدل هر وخت چې ته غواړې. زه 10 دقیقې تاسو سره بس وکړم. سعید نو دوستانو موږ 10 دقیقې نور وخت لرو. اوس نوبت د فردا صاحب دی. فردا صاحب مایک ستاسو په خدمت کې. سلام و احترام تقدیم میکنم جناب خالدی صاحب. فقط پیش از اینکه سوال کنیم یک توضیح که هم در هند و پاکستان در مناطق پنجاب و ایگاپا پشتونها با کلمه خان از دیگه هندوستانی ها و پاکستانی ها خود تفکیک میکنن و ما هم برای کسایی که پشتون هستن با نامشان کلمه خان اضافه میکنن. ما برمیگردم استاد به مسئله نام افغانستان. شما در صحبت مقدماتی فرمودین که در یکی دو مکتوبی که از جانب خارجی ها ارسال و مرسول شده بود برای اولین بار نام افغانستان به این سرزمین اطلاق شده. نه خارجی ها نگفتم، مکتوبا بین صدراعظم زمانشاه بود و بین صدراعظم حکومت قاجاری ایران بود. شما گفتیم که این نامه از طرف حکومت قاجاری ایران که آمده بود نام افغانستان اطلاق شده بود. او دی نشته کرده بود به حکومت افغانستان نام برده. اینمی هدف و سرزمی است که
بله این جوابشون سردار اعظم افغانستان از حکومت افغان نام یاد کرده. خب چون در مکتوب اول نام از طرف قاجاریان نوشته شده، هدف ما سرزمین اما ببخشید اما بازم این خود موضوع اولی نبود، اولین بار این نبود، این خود سال 1897 بود یا چند بود، اما در اولین بار که نشه شد سال 1782 که این توسط جورج فورستر در کتابش نوشته شده. جورج فورستر اسم افغانستان وقتی کابل آمده بود پادشاه تیمورشاه بود نوشته کرده بود که پادشاهی افغانستان. این خب بازم هدف ما سرزمین مسئله است که از جانب خارجی ها گفته شده. هدف ما سرزمین است که عرض ما را بشنوین و همچنان ای که خارجی ها به این سرزمین افغانستان گفتن و ای که پس آنها نامی سرزمین افغانستان باعث رسمی شد دیگه، بالاخره ای که از طرفی کی شد و چی رقم شد. هدف چی بود از افغانستان گفتن؟ هدف ای بود زیرا با هویتی که ما امروز داریم یا هویتی که بعد از اینکه نام افغانستان شد ما یک هویت جدید یافتیم. آیا یک لحظه ما عرض خود خلاص کنم که بعد صحبت ما شما چی میشنی؟ هدف ما ای است که از اطلاق این کلمه هدف خارجی ها و یا به رسمیت دادن به این سرزمین به نام افغانستان ای بود که این سرزمین بنابر معنی واژه افغان سوارکار شجاع مردانه و توگپا بود و یا پشتونها بود. چی مفهوم ای افغانستان نامگذاری کردن؟ بله این فکر کنید مردم خواهی از میده خود نکشیدن. جورج فورستر در سال 1882 افغانستان میای کشمیر، از کشمیر رو میوالیش که افغان است، میای تا لاهور، ملتان، پشاور یا کلش بالاخره میای کابل. مردم افغانستان میگفتن اینجا او خواهد خود نکشیده. مردم افغانستان میگفتن نفرای دولتی رو که صحبت میکرد افغانستان میگفت، در بازار که میرفت پیسی رو خواهد تبدیل کرد مردم میگفتن که افغانستان این از زبان از او گفته. ارزمایی است که هدف کلمه پشتون بود و یا بله اینی که میخوایم توضیح کنیم از زبان مردم میگفت و دیگه این که ماهیت دولت بود. ماهیت دولت افغانستان دولت پشتون بود. تشکر از جناب عالی. من اینمی مسئله را میخواستم که بسیار ماهیت دولت خب این نیست که ناموی پیدا شد. ماهیت دولت است که خصلت و دولت چیست؟ دولت است که از اکثریت توسط پشتونو ساخته شده، فرهنگ پشتونی دارن، پشتونولی در اون میچرخه، تمام اصول پشتونولی در اون. ما بحث بعدی ما موضوع هر قوم است، بحث که هفته آینده میکنم. مگر استاد عبدالحی حبیبی ببخشید جناب عالی، مگر استاد عبدالحی حبیبی باز این مسئله را به تمام مردم این سرزمین اطلاق میکنه. اون جدا محترم. یعنی خوی استاد است که تحقیق کردم و مطلب استاد محقق هست. اون به تمام مردم افغانستان بنابر معنی واژه افغان و اپگان و اجازه بدید من توضیح کنم. اشتباه نکنیم این دو موضوع جداست. اجازه ورکه چه جواب موضوع افغانستان که اپگان یا اون رو من باز توضیح میتونم در بحث بعدی. این خود درست است، این خود گپ آقای حبیبی غلط نیست. این از زمان اوستا و از زمان ریگویدا گفته شده اپگان افغانی ها که ولی ما پشتونان خودش مرد خود پشتون افغان نمیگن دیگه، افغانستان نمیگفتن. این خود مردم دیگه میگفتن پشتونا را افغان. بنابراین دیگه وقتی که ماهیت این دولت میدن که پشتونا در قدرت هستن و چون پشتونا را افغان میگفتن، این همین ماهیت معروف شد و این عمومیت پیدا کرد و این ماهیت دولت بود که سبب دولت افغانستان شد و کشور نام افغانستان به مرور زمان ایجاد شد. این که ما توجیه میکنیم که افغانستان کلمه جدا از پشتون است، این موضوع به ذات خود درست است و این بحث دیگه است که ما در روز دیگه بخوایم میکنیم. ډیره مهرباني استاد. اوس د آخرین سوال د سادات صاحب.
سلام علیکم به همه دوستان. سلام به استاد گرانقدر. استاد ببخشید که شاید بیادبی شود که از پیشتون باز سوالای بکنم و میخواستم یک توضیح درباره آزاد بفرمایید. گرچه شما وقت خود با سوال ارائه کنید. بله بفرمایید. صحیح اگر سادات سمیره سامی جان به فکر کنم یک غلط فهمی شده. دو تا سادات هست. اگر دوتان میتونید سوال کنید. ده سادات سای دیگه است. من برادر از یک سوت استاد هستم. بسیار یکی تان یک سوال کنه، یک اردویتان و نوبت اردویتان است. نمیتونید هر کدام که اول سوال میکنین. من شروع کنم که همین سوالمو سادات تو باز دوباره است. سامی جان تو بفرما. سادات صاحب شما باز دوباره. تشکر استاد خند. اولا که ما به خاطر همین موضوع دری کمک تصریح کنم، ببخشید که ما ایره میخوایم کمک تصریح کنم، شاید اگر اشتباه کنم شما تصریح کنین رو برم. کلمه خود همی زبان دری و فارسی دو زبان مختلف ما میتونیم برش بگوییم، به خاطر از اینکه فارسی از پارتی گرفته شده و دری از اشکانی گرفته شده که اشکان اول وقتی که اینا که در سرزمین می باشه به نام زبان اری، یعنی از اشکان اری گرفته شده. چرا پس بعداً این اشکانی و پارتی یکیستن؟ قربان راجع به چی صحبت میکنید؟ من به خاطر همین دری میخواستم بگم. دری اشکانی فکر بسیار پیش بریم. اشکانی ها این اومدن پارتی هستن و که ما یک طرف چیز میگیم پهلوی اشکانی رو میگیم میشه و فارسیک زبان مذهبی از او بود که در اون زمان گفته میشد، در معابدشان صحبت میشد، فارسیک نام داشت، ولی زبان عمومیشان به نام پهلوانی بود، پهلوی اما دری زبانی بود که مستقل از این در فرغانه، در تخارستان، در مناطق افغانستان همزمان وجود داشت که همین آثار رباطکی رو تایید میکنه. به خاطر از این رفرنس از اینجا از کجا میتونم از استاد اسدالله حبیب که استاد پانتون کابل بوده اینا رو خوب تشریح میده. به خاطر از اینکه میگه اری چرا دری شد، به خاطر ما داریم مثال در زبان یونانی داریم مثال د بانک اف افغانستان بعداً در انگلیسی هم گرفته شده که بازی اری را میگفتن که که دری شد از اینجا. این رو ما میتونیم از یان بگیریم و زبان درباری هم میتونیم که دری بگیریم. پس به این خاطر دری اصلا قدامتش بیشتر از فارسی است که یعنی پارتی که فارسی عربا باز فارسی ساختن. به اون خاطر است که دری میگه قدامت بیشتر داره از فارسی کده و این سنگ نوشته هایی که در خود سمنگان و در ایبک و جاها که گفتین در سنگ نوشته ها گفتین نوشته شده، حتی شعرش هم میگه که شاید شما بهتر آشنایی داشته باشین با استاد اسدالله حبیب که استاد پانتون است که پس به اون خاطر من همین رو میخواستم کم تشریح کنم. چون وقت فارسی اینجا اشتباه نشه. فارسی که وقتی میگه مردم عموم فارسی امروز ایران هم میگن. خب فارسی امروز ایران هم میگن که اگر شما دیکشنری هیم آواز کنین یا دیکشنری ده خدا رو آواز کنین یا از موین آواز کنین که من میکل شده می الماری پسر خدا رو که اگر برین اونجا شما ببینین که تعریف دری را معنی نام دری را بخوانین نشته میکنه که دری اسم زبان مردم خراسان بود که ایرانیا بعد از اینکه عرب آمدن زبان ساسانی پهلوی ساسانی را برانداختن، مردم ایران این زبان دری را گرفتن زبان خود ساختن و این را امروز فارسی میگن. یعنی فارسی امروزی ایرانی ساخته شده از زبان دری مردم خراسان. اما شما قسمی که فرمودین اصل کلمه فارسی این که ایرانیا چرا نامش فارسی ماندن از اون اصل اشکانیا چیز میشه، این اشتقاق میشه از اون کلمه پارسیک، زبان پارسیک اشتقاق میشه که زبان مذهبی همون اشکانیا بود و بعد از ساسانیا بود، اگرچه زبان عمومی از او پهلوانی بود یا پهلوی اشکانی و بعد پهلوی ساسانی بود، اما زبان مذهبی از او پارسیک بود که از اون خاطر ایره همون زبان نامش ماندن فارسی در ایران بالای زبان دری که از ما شما گرفتن. این نمیخواستم بگم. بفرمایید سوال دیگه. سادات صاحب مهربانی.
سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی و همچنان همه دوستا و ابراز تشکر از تهیه کننده پروگرام امروزی جناب اکبری صاحب. استاد گرامی یک دو سوال داشتم بسیار کوتاه. اولی به عنوان یک تاریخدان اگر شما به ما بگویید که بزرگترین افتخارات تاریخ ما کدام ها هستند؟ یک و دوم موضوع که میخوایم سوال کنم او از اینکه بحث ما شما از اقوام شروع شد، موضوع ژنتیکی بود، موضوع خون بود، بالاخره به نفوذ و همین دوام پیدا کرد. ما یک سوال که رئیس جمهور فعلی امریکا جو بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود گفته بودند که افغانستان در طول تاریخ هیچگاه یک ملت نبوده و هرگز این امکان نداره که اینها یک ملت باشد. چون تاریخ تضادگر است و خودتان در رابطه با تاریخ معلومات کافی دارین، آیا این ادعای از این برجاست یا درست است؟ چون بسیاری از افغان‌ها وقتی که متوجه تاریخ معاصر خود می شدن این مشکل را حس می کردن و بعضی هم به شمول دولت ما عکس العمل در قبال از این موضوع نشان داد. مشکل اساسی در چی بوده و آیا با این موضوع شما موافق هستین؟ تشکر جناب. محترم تشکر سوالتان. ما در طول 300 سال دولت افغانستان همیشه یک ملت بودیم. ملت به خاطر ازی بودیم که در 300 سال با وجود اختلافات بین قومی و غیره، زبانی و غیره، هیچ یک جنبش جدای طلبی قابل ملاحظه در این مملکت به ظهور نپیوسته. این نشان میده که ما با وجود تفاوت‌های مختلف لسانی و سمتی و غیره، مردم ما با یکدیگه خود کنار میان، مردم ما یکدیگه خود دوست دارن، مردم ما یکدیگه خود میپذیرن. یک تعداد پیدا شد بعد از این که چی میگن، ما میگن سر پشقل استاد شدن، چیز دیدن، کشمیر دیدن. یک تعداد مردم بعد از این که به زور کودتایی که در زمان انجام دادن، موقعیت کابل نزدیک پنجشیر و همکاری دوستم و دولت از دکتر نجیب گرفتن و این مردم دولت از اینجا ایجاد کردن و بعد از این خیال کردن که واه واه اینمی مردم هستن که در تمام قدرت و تاریخ آمدیاست و روز آمدیاست و یا تمام افتخارات تاریخی افغانستان مورد سوال بردن، ما را تحقیر کردن، تمام مردم افغانستان به حساب تحقیر کردن، زبانش مورد سوال بردن، کشورش مورد سوال بردن، دولت چه مورد سوال بردن، افتخارات چه مورد سوال بردن، پادشاهای ما را همیشه بد گفتن. در حالی که اگر پادشاهای ما رو ببینین، امیرای ما ببینین، هیچ کمتر دست کم از امیرای صفوی و قاجاری و زندی یا نداره. در ایران هر پادشاهی که آمده تمام فامیل سلطنتی قبیله از تیغ کشیده. کدام پادشاه افغانستان این کار کرده؟ هیچ کار. زندی ها آمدن تمام افشاری ها را کشتن، قاجاری ها آمدن تمام زندی ها را کشتن، بهترین حکومت زندی ها بود، این کشتن. بعد از افشاری ها صفوی ها آمدن یک آدمی از صفوی را زنده نموندن، اکثر بچه های خود کشتن. امی شاه عباس صفوی بچه خود کشت، 3 تا بچه دیگه خود کور کرد. یعنی ما اگر مقایسه کنیم نسبی، همین پادشاهای ما هر کسی که بودن همه اینقدر جنایات در حق فامیلای خود و حق پادشاهای قبلی خود انجام ندادن. یکی 2 نفر کور شده در تاریخ، یکی 2 نفر اعدام شده. این استثناء بوده، نه عام. نه بنابراین این گپی را که اصلا آقای دونالد ترامپ یک آدم با صلاحیت نیست که این گپ بزنه و گپ از او مؤخذ باشه. یک آدم کم سواد، کم دانش بود که بر خود امریکایی هم قابل خجالت بود. 4 جمله رو گفتن نمیتونست، صحبت کردن نمیتونست. یوم از زبان استاد محترم فکر کنم جو بایدن خود پریر بکنه شما جو بایدن نه گفت چیزی گفت و آدم ترامپ گفت، ترامپ گفت دیگه جو بایدن
خب جوی بایدن هم از زبان کی گفته دیگه؟ از این زبان شورای نظار گفته، از این آدم ها پدرام گپ میزد، چیز گپ میزد، احمد شاه مسعود و طرفداران اینا گپ میزنن، کل سفیرای ما از این مردم هستن در کل ممالک، اینا می گپ میزنن دیگه. خب یا ولی مشاورین نظام کسب می آدم هستن. بنابراین او کام گپ قابل چیز نیست که ما بگیم که جوی بایدن گفته پس گپ درست است. گپ درست نیست. ما ملت بودیم، برای که ما اگه ملت، شما فکر یک مقایسه براتون بگم ساده، یعنی تمام پیش‌داوریاتون پس کنین. یوگسلاویا یک مملکت بود، افغانستان مملکت بود. یک ضربه خورد یوگسلاویا چند پارچه شد. حالا پارچه شده میره. حالا اون روز گفته میشه که بوسنیا هم قرار است که چیز شوه، پارچه شوه. چرا افغانستان نشده؟ چرا افغانستان دمی 30 سال گذشته تمام کوشش کردن که افغانستان تجزیه کنن، چرا نشد؟ حالا بین در قدرت طالبان موضوع رتیف پدرام بخیده بگوید که من از وطن خراسان است و زبان فارسی است، بیاید در زمان طالبان بگوید. ما دوباره پس در این مملکت هر بحرانی که آمده، هر چیزی که آمده، بالاخره پس این مملکت جمع شده، یک راهی پیدا شده که جمع شده، پس این مردم بین خود جور آمدن، اقوام جور آمدن. این بسیار ما مردم عادی ما بسیار با هم دوست هستند. ما ملت هستیم. این مردمه که ما پشتن عرض کردم که وقتی که میگه که پشتون و تاجک علم ژنتیک نشان میده برادر خوری هستن، در جان این شورای نظاری آتش در میگیره که خیال میکنه اوی پس تاجک شد که احمد شاه مسعود میگفت که فرهنگ بالا داره و این پشتون از فرهنگش باید این چطور برادر هم میتونه شده. شما پریجودیس این مملکت بسیار وجود داره. ما یک ملت بودیم و ملت هستیم و ملت خاتماندیم. یک سوال، یک موضوع دیگر براتون میگم. یک مصاحبه داشت آقای معاون وزیر دفاع امریکا بود یادم، در وقتی که امی جورج بوش سر افغانستان حمله کرد. یادم میگن که امی کسی بود که مشرف گفته بود که اگر تو توافق نکنی ما به طور بمباران میکنیم به عصر سنگ روانتان میکنیم. این آدم من نامش یادم رفته. این یک مصاحبه 2 سال پیش این امرای داشت، امرای صدای امریکا داشت، امرای کی داشت؟ این خبرنگارش میگه که اگه تو یک بریکفاست داشته باشی امرای رئیس جمهور اوباما، در اون وقت رئیس جمهور اوباما بود، تو برش چی مشوره میدی در مورد افغانستان؟ میگم ما برش میگم get out. It doesn't worth another limb. یا یک بازوی دیگه عسکر امریکایی نباید در اونجا بریده شود. و در اون رشته میکنه، میگه که آینده رو چی فکر میکنی در مورد افغانستان و پاکستان؟ میگه در مورد پاکستان مطمئن نیستم که این مملکت بعد 60 سال دیگه وجود داره یا نه، اما در مورد افغانستان مطمئن نیستم. این مملکت 100 سال دیگه وجود خواهد داشت. این آدم یکی از کسایی هستند که نیو لیبرال هستند. میفهمین نیو لیبرال ها یک گروه هستند در امریکا که در زمان که خلیلزاد ما هم ازش است. این بود ولف ویتس بود که معاون وزارت دفاع امریکا بود. این آدم معاون وزیر خارجه بود دیگه. امی خلیلزاد است، ولف ویتس یا امی تئوری نیو لیبرال ها در امریکا ایجاد کردن که در او بعد از سقوط اتحاد شوروی امریکا را به اسم یگانه سوپر پاور دنیا یا استراتژی را بر امریکا وضع کردن که چی باید چی کنه که امی سول به اسم سوپر پاور دنیا باقی بمانه. و نیو لیبرال‌ها باز هم در انتخابات بعدی که جوی بایدن اشتراک نخواهد کرد، باز هم شاید یکی از کاندیدای یا ببره این انتخابات. شما در این انتظارش داشته باشین. بنابراین افغانستان 300 که چی 405 سال دیگه هم وجود خواهد داشت. افتخارات ما این بود که ما تانستیم در مقابل تمام چی میگن مخالفت های تاریخ، در مقابل یک سوپر پاور که هندوستان گرفته بود مقاومت کنیم و کشور خود حفظ کنیم. کشور ما از او امپراتوری دورانی که از نیشاپور تا به بحیره عرب و کشمیر بود کوچک شد به افغانستان امروزی، اما زنده باقی ماند. باقی ماند و باز باقی میمونه. این خاطرتون جمع باشه. و این افتخار است نه برای پشتون، برای تاجک، برای هزاره، برای همه مردم افغانستان. و
بالاخره ما این روزای تاریک هم پشت سر خود خواهد ماندیم انشاءالله. تشکر. ډیره مننه ژوندی لره، خدای دې د لسل کاله عمر درکړي استاده چې تاسو د علم نه موږ برخمن کیږو او کور دې ودان استاده، خدای دې هر کله راوله د زړه په غوږونو ستا هره خبره موږ اورېدلې وه اوري، او که دوستان نور څه نه لري نو دا پروګرام به د خیر سره ختم کړو. زه به یوه یادونه وکړم. یوه یادونه وبخښه لطفا. ما غوښتل استاد خبره یادولې که مخکې ورور د هغه ریفرنس ورکړو د ټرامپ او که د بایډن، یعنې که تاسو د هغه بیرته همغه ریفرنس ورکوئ، تاسو د وزیر خارجه چې و دغه یو کتاب چې لیکي هغې کې هغې لیکلي چې پاکستان هغه ده، پاکستان یو حکومت لري ملک نه لري، اما افغانستان یو ملت ته دولت نه لري. یعنې یو که موږ امریکایان ریفرنس ورکړو دا خبره هم سمه ده، بیرته هغه ریفرنس په دې ریفرنس باندې په خپله اوباما ویلي دي چې پاکستان آرامونه یې وادی د اوباما او هغه د اورګنایز محترم زه یم د بحث پر راټول کو استاد هم بیا زی بل خاطر استاد ډیره زیاته مننه. زموږ دغه د تاریخي د استاد نور احمد خالدي سره د لړۍ روانه ده هر شنبه د واشنگټن ډي سي په وخت باندې. نن موږ غلط شو په 4 بجو باندې د مازدیګر چې د استاد په 2 بجې کېږي، د سیدنی 8 بجې کېږي. په دې وخت باندې موږ د تاریخي بحثونه لرو. د بحثونو لړۍ به همدغه وي چې اول د استاد معلومات ورکوي، بیا به پوښتنې او که څوک غواړي تبصره وکړي تبصره وکړي لري. دا لړۍ به هغوی جایري وي تر څو چې وکړی شو څومره انرژي چې په استاد کې وي موږ به حتمي موږ به دې ته لیواله وو چې دنه غواړو. بحثونه ډېر مثبت دي، ټولو نه زښته زیاته مننه او چې ګډون وکړله او حوصله وکړله او د روم نظم وساتله. نو استاد تاسو نه لري او لطفا کله روم به بیا وتړو څنګه دې خوښه ده؟ بیخي سمه ده. زه یوه یادونه که هغه دوستانو چې پوښتنې ورپاته سوي او وایي نه شوی کولی چې خپلې پوښتنې مطرح کړي د هغو څخه بخښنه غواړو. په راتلونکي بحث کې به دوی حق اولت لري. نو استاد محترم ډیره زیاته مننه. زه د ټولو نه مننه کوم، بسیار زیاد تشکر که لطف کردین. بازم نواسیم زنگ زد که ما با دو میشه به باسکتبال. خداحافظتان، هفته آینده بازم ما انشاءالله با شما میبینیم. روز شب همه ایتان خوب خوش باشید. د ټولو مودریټرانو نه د ممتاز امین صاحب نه زښته زیاته مننه، د ټولو مودریټرانو نه مننه، د ټولو ګډونوالو نه مننه. دغسې بحثونه به لرو تر څو پوه شو چې موږ څوک وو او اوس څوک یو او راتلونکي کې به څوک وو. نو دغسې استاد غوندې او داسې هر څوک چې د ورځې په دې بحثونو کې ګډون کوو، د استاد نه ډېره زیاته مننه چې د ژوند څه څېړنې کړي دي د موږ سره یې شریکوي. مختلف جالب بحثونه لرو. موږ راتلونکي بحث په هر قوم باندې لرو. د هغوی نه وروسته موږ په دورو باندې راځو. مختلف ښه بحثونه دي. د ما سره نوملړ شته دی، استاد را لېږلی دی. نو ټول ته زښته زیاته مننه. که څوک څه پیغام نه لري لنډ نو روم به وتړو. د استاد نه بیا مننه کوو. خالدي صاحب رښتیا ستاسو په شتون کې موږ ځانونه غني احساسوو او ستاسو قدمونه زموږ په لیمو. مننه. نو که وخت نو اکبري صاحب روم بند کوي بل ځای